استغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. در رمضان اول عشرة ختم شو دیم عشرة ختم دو ولده و دین روسته چې کوم عشرة ده په دې کې عمومي طور باندې یو بل عبادت خلق کوي چې ته اعتکاف یې کېدلی شي او د دې یو ځل حیثیت دی یو ځل د قدر دی. د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه دا وایي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الآخر کله بچی در رمضان داخلي لسر زیاغ داخلی شوی نشد مئزره دا خپل لنګ بیخ مضبوط وتاړو دا اصل کی اشاره و تیاری ته وایقظ اهله خپل کور خلق به مرایخ کو او ټول شپه چې کوم په عبادت باندې بولاړو او دا یو جداو چې په دې کې یو شپه ده چې هغه شپه د زور میاشتو غوندې ثواب لري لکه کوم سوره چې مولو سره په دې کې الله دغه مسله او ذکر کړی ده چې دا د سي عظیم شپه ده چې په دې کې عظیم قران دای نزول شوی دی د ولنی اسمان ته او دې ته ليله القدر ویل کیږي او ليله القدر ته په دې وجه باندې ویل کیږي. عبد الله ابن عباس نقل لي چې په دې شپه کې یو کال تقدیر دا د ملائکو کتابونو ته نقل کېدلی شي ای ترا تفصیل سپارلی شي چې را روان کال کې بدا دا کارونه کیږي. بیا وایي کله به یو سړی دا اختر نروسه څه وخته پورې به خدای په دې ځمکه باندې ګرځي او ژوندی به لیکن د نوم به په مړو کې لیکلی شوی او ځینې خلک به داسې چې هغه به بل کال ته پاتې کی لا بل کال ته پاتې کی دا اوس پته نه لګي. موږ په دې ناس خلکو کې او په دې باقی دنیا کې څومره خلک دي د چا نوم دا په مړو کې لیکل کېږي چې په دې روان کال کې او پلان کې او پلان کې په پلان کې تاریخ باندې وفات کیږي. دا معلومات موږ ته نشته دي. د دې وجه نه په دې شپه کې ډېر خواري او مهنت دغې په طلب کې پکار دی چې سړی دې طلب وکړي او صحابه کرامو طریقم دغه وه چې ای به کوشش کوو د شپې په طلب کې زر میاشتې دا ډېر غټ شی دی سره برا 3 کال تقریبا جوړیږي. د 3 کالو عبادت د په یو شپه کې سړی ته ملاویږي نه دا څومره عظیم یو موقع ده چې د لاس نور نکلی شي. دا په دې کې د شپه لاندې کول یوازې په اعتکاف کې نه کیږي بلکې دا کور کې متکولې شي بل ځکه مکولې شي. خدای اعتکاف خلق دې لپاره کوي چې دلته یو ماحول برابر وي یو ځای مزدار دی د الله کور دی او د الله په کور کې الله تعالی او د قشپت طلب کې نو خامخابل الله درکې ماحول مزداري او ځای چې کله مزدار وي د عظمت سیوا وي نو د عبادت عظمت په کې هم سیوا کیږي نو کور کې هم کولای شي خو په دې مسجد کې دا ډېر بهتر دی. لہذا دا اعتکاف د ایسو مختصر مسائل هم ذکر کوم. اعتکاف دا په اتفاق د علماء سره سنت عمل لې تاسو کې اعتکاف نه کوي نو څه ګناګار نه دی د سنت عمل لې د نبی طریقم داوا چې هغه اعتکاف کوم او هغه ته لاول کې چون کې وਹੀ نه وشوي چې دا ليله القدر دا په کومه حصہ کې ده نه د رمضان په لاول 10 کې اعتکاف کړو
په دې دویم عشره کې هم کړو او بیا په اخر عشره کې تر مرګ پورې اعتکاف کړو او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ما دې لپاره کاوه چې د ليله القدر په کې زلان دې کم نو کسو کې طلب کړي نو فمن کان متحریها کسو کې طلب کړي نو فلیتحرها فی العشر الاواخر نو دا دې په لس پور سنو کې د دې طلب وکي لس شپو اخرنو کې دا ليله القدر راځي او بیا د حدیثونو دا معلومه ده چې دا پتا خوشبو کې ده یو اجتماع د اجتماع په اجتماع او اجتماع یو کم درشمه په دې کې دا شپه دا خوشون کې د میاشتو په لیدلو کې تاخير او تقدیم کېدل شي دا لس شپې غونډه کې سړی رڼی کې نو دا ډیره بهتره ده بیا په دې کې اهل المدام ویلي دي چې عام طور باندې د غونډه شپه عبادت کول دا مکروه دي لیکن په دې اخیری عشره کې کسړې سار پورې ولاړی کنه ام جایز ده ځکه نبی صلی الله علیه وسلم په خپل باندې به دا شپه غونډه رڼوله د داغي لپاره بهترین طریقه دا چې سړی اعتکاف وکړي اعتکاف قرآن سره ثابت دی ولا تباشرهن وانتم عاکفون فی المساجد تاسو خپل بیبیان ته نزدېکت مکو چې تاسو په مساجدو کې اعتکاف کوئ او د نبیم طریقه دا و چاو مسجد کې اعتکاف کاو بیبیانو سلام په مسجد کې اعتکاف کړی دی او په حدیث ابو داود کې بیا راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا اعتکاف الا فی مسجد جامع اعتکاف نشته مگر په جامع مسجد کې دی هغه مسجد چې پای کې د جمعې مونږ کېدل شي دا بهتره ده بعض علما خو چې کوم مسجد پای کې د جمعې مونږ کېږي کله د جمعې په کې نه کیه مخیر دی او به احتیاط دار چې جامع مسجد کې وشي ځکه چې بیا به د جمعې مانځه لپاره خامخا راځي جمعې مانځه تعزیر خو فرض ده خو ضروري ده فرض عین دی نبی اعتکاف کې څه نه خلل هغه پیدا کی بهتر دار چې په جامع مسجد کې د اعتکاف وکړي شي څوک بل مسجد کې اعتکاف کوي او بیا درس ته بل ځای ته ځي نو بیا د خیر دغه اعتکاف نه کوي او باندې به لازمي نه ده چې ته درس ته ځې نو بیا خو اعتکاف سمانا پاتې نشو اعتکاف وې دي ته چې ته مسجد لازم ونیسي اعتکاف په عربي کې عکوف نه عکوف لکه یو شی لازم نیول ته مسجد لازم ونیسي ته به تیوزي نه نو آداب بیا د اعتکاف ته دي د اعتکاف د دې لپاره چې تبر ټول خلکو نه کناره کشي اختیار کې بي ضرورت خبره باندې کې بي ضرورت به تبار ګرځي راګرځي نه صرف کم چې حاجات انسانیه دي ضرورت انساني دي هغه د پاره تبار ته وتل شي دا په حدیث عائشہ صدیقہ رضی الله عنها کې راغلي کم چې امام ابو داود پر سنن کې نقل کړی دی چې فرمایلی سنت طریقه د معتکف ته پاره ده چې الله يدخل البيت الا لحاجه الانسان چې دا به کور ته نزي مگر د حاجت انساني د پاره حاجت انساني دار چې مثلا په مسجد کې التخواوشا کې د قضاء حاجت د پاره څه پروګرام نشته یا د خوراک څه پروګرام نشته خوراک د څنګه نه راوړي به ټیک دال تتلی شي دین علاوه کور ته داخله ممنوع حتی چې دونه پورې راغلي نبی صلی الله علیه وسلم هغه مرفوعا نقل خو مرفوعا کمزور روایت خو موقوفا صحیح د عائشہ صدیقہ رضی الله عنها چې فرمایلی چې سنت طریقه په کې دا چې الله یشهد جنازه ولا يعود مریضا کم سړی چې اعتکاف کوي په د پابندي دومره دا به جنازې لنزي دی به بیمار ته پوس لنزي عائشہ صدیقہ رضی الله عنها هغه چې کله اعتکاف کاوه ناغه بعد د مریض ته پوس مې نه کاوه مگر کچرت مخې له براغه وتا نبی به تاسو کو چې تسنګي لیکن خاص کر کور ته تک دایره لپاره یزید تک دایره لپاره بدا ناروا دي چې کله د مریض ته پوس تر شي کوله ته جنازې له تر شتللې نو بل نشي له په طریقه اوله باندې تر شتللې نو دا غیر پر آداب اغم دقه دي چې تبه غره بار ترزي به ضرورت او دین دا معلوم شو چې هر کله بیمار دغه تپوس څومره ثواب دی پکې د بیمار په تپوس کې ثواب دومره دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی سحر کې څوک لاړ شي نو بیگا پوری 70000 ملائک دغه پر استغفار دعاګانې وړي بیگا کې لاړ شي سار پوری 70000 او 10000 ملائک استغفار وړي لیکن دا اعتکاف دومره ضروری شی دی اهم چې وي تبه غره د مریض ته پوس لم نزي جنازه څومره عظیم ثواب دی چې جنازه کې څوک شرکت وکي یو قیرات اجر او ته ملاويږي یو قیرات د احد د غره عمره دی احد غر څه معمولی نه دی تقریبا 6 کیلومتر هغه وګد دی دومره غټ ثواب ته ملاويږي او چې جنازې نه روسته به قبر دفن پوری شي نبی دو قیرات اجر ملاويږي لیکن اعتکاف کې چې کوي کنه نو ته جنازې لم نزي معلومی کې دا چې دا ډیر ضروری شی دی او د دې خیال ساتل پدې کې پرهیز کول ضروری شی دی نو چې هر کله ته جنازې لنشتلې او ته پکې د بیمار تپوس نشتلې سره د دې چې پای کې ثوابونه ډېر ملاويږي نو ته پکې فیسبوک کولای شي بیا چې بعضی خلک په اعتکاف کې ناسي فیسبوک نه کوي
باندې خلک اعتکاف کې ناسي نیوز ګوري خبرونه پکې ګوري میسیجونه پکې کوي او ټول دروغ به خوري په دغه باندې په فیسبوک باندې فیسبوک اجازه پکې چار اوسري بیا دته اعتکاف نه وایي دته ملنډ وایي دته استهزاء وایي ته د الله په دین پسې دا په شاعرو پسې د الله په حکم پسې د نبی په سنت پسې ته استهزاء کې ته مسخري کې التا د دین خدار چې به کور کې نه التا چې الته به فیسبوک ته ګوري او دا خلک دلته زکه دې لپاره کینی د اعتکاف ته چې دا خبرونه لګازات ګورم الته می واړه تنګي الته نه واړه موبایل اخلي دلته په اسانه باندې قتل شم اعتکاف کې موبایل دې بند که موبایل ندی سره تعلق نه ساتي دا به ختمه ته ای بستا اعتکاف شي کوم دی هغه پیدا کوي البته کم خلق چې دغه اعتکاف ته نشي کېناستلې یوازې لیلۃ القدر دا د اعتکاف فار د پاره نه ده چې اعتکاف فال به صرف د طلب کوي د ټول مسلمانانو ذمہ داری ده کور ته چلاړ شي په کور کې څه بلته عبادتونه کوي کوشش کوي خاص کر کم خلق چې هغه د ورځې وزګاری څخه دونه ډېر غټ کار نه اخو د ټول شپه چې کوم لرونه کې خیر دی به د ورځې خوب کې ځان لا اچھا ته تکلیف دی کا ورځې کارونه دي هغه د خیر دی په نسبت له کم وکي په پرېدې ما چې خامخا تاسو ټول شپه چې کوم د بازارونو کې ګرځي زمونږ روزي نن څه شي دي مونږ خو الټا پونتي چلیږي زمونږ روزي نن دادي د ورځې خوبونه کوا او د شپې ټول شپه بازارونو کې ګرځا دته سره روزه ویل کېږي د الله په خلق کې الله چې کوم پیدائش کړی شي مونږ شپه د آرام د پاره ګرځولې دا ورځ د خپل کارونه لپاره مونږ کار الټا کو ورځ خوبونه کو د شپې چې کله به بازارونو کې ګرځو د چا ضرورت ته جو کوي چې چا ضرورت نشته ولې کوي دا موقع د خپل لاس ته مور کوي زمارونو د مرګ او د ژوند هیڅ پته نه لګي په کم تاریخ باندې مرګ راځي ځان تیار کړه دا ورځ لا ځان سره سوي سي ځان سره تیار کړي تشتور څنګه الله مخلا خالی څنګه التا دا ګور زمونږ غلط سوچونه دي کنه مونږ دي ته فکر نه کوو په دې رمضان کې مونږ چې عبادتونه کوو کنه خاص کر مونږ تراویح کوو دا فرضي منځونه خو ځا خیر دی هغه مونږ اړ یو سړی کوي دا تراویح چې مونږ کوو کنه ځوانان ته تاسو تراویح نه تختای کنه دا تراویح چې تاسو کوي کڅو کتر کاته کوي کڅو شل کاته کوي کڅو دیرش کې ارسو چې کوي دي په صحیح طریقه باندې کوي ته په خپل سوچ غزتا تر کاته حساب کا دا اډېر خو ته نه کې دا تر کاته حساب کا د ته غون میشي حساب لګورا 100 کاته جوړیږي د غونډې میاشتې ته حساب وکړه د 100 رکعاته جوړ شي کته تر رکعاتم کې دا تقریبا 124 رکعات جوړیږي یو سل سلیریش نه 240 رکعات 240 رکعات منستاو کو پورز قیامت تا په علامه کې راشي چې رمضان کې 240 رکعات د مونږ کړو څومره فائدہ وتاته ملوي او چې بیا تعالی سیوا وکي به به کې تا تلاوت کی تلاوت تاسو په تاسو په یوسی پار سورته ثواب ملوي ما خپل حساب مطابق د دې حروف او حساب چې ما کړی دی او بیا خو یو عرب اغم دا حساب کړو چې یو سپاره تلاوت او چونکه حدیث کې راغلي په یو حرف لس نه کې ملاوي په یو حرف د وی سپاره ثواب 1,00,000 نه کوي دي 1,00,000 کته یو ختم وکي 1.5 لک نه کوي تا په رمضان کې وګټلې ځاله 1.5 لک اڅه آسان دي په یو میاشت کې تمام 1.5 لک روپۍ ګټلې شي دا خولي موقع دي موږ د خپل لاس ورکو بیا به الته ارمان کوو چې یا الله ته ما واپس کا لعلی اعمل صالحا فيما ترکتو دې د پاره چې نور اعمال وکم نیک اعمال وکم په بدل لا کې چې ما پرې خودلې دي خو بیا دانه کې کلا انها کلمه هو قائلها دا خو بیا صرف یو خبره راغی خو څوک چې اجابت نشته چې څوک به قبول کی لہذا په کور کې تاسو اهتمام وکي کور کې زنانه او تمیو چې هغه دې اهتمام کوي او دا یو مسلو سیاد درې زمونږه ذمہ فارغ ولی نور منودل نه منودل دا در چ خپل کار دی هغه دار چې موږ په خپل مسله ځان مطمئن کړی دی او موږ په خص صحیح ځان پوهې کړی دی الحمدلله د حدیث پرانا کې هغه دار چې د زنانه او د نارینه اعتکاف دواړه په جمعات کې کی کورونو کې اعتکاف نه کیږي که زنانه په کور کې ځان لا عبادت کوي دی لیکن اعتکاف نوم دی نه ورکه ولا اعتکاف دغه تنویر کی وانتم عاکفون فی المساجد ټیک تر زنانه موږ په کور کې بهتر دی هغه نبی ویلی دی لیکن د منظر لپاره مسجد خاص ته مسجد
په ټول ځمکه کې کېدلی شي وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا ټول ځمکه زما لپاره ځای د مانځلې لیکن اعتکاف لپاره مسجد خاص دی لکه څرنګه چې د طواف لپاره بیت الله خاص دی کنه یو زنانه چې طواف دغه ته لاړ شي بیت الله ته ولی الته هغه طواف په کمره کې کوي کنه په مسجد کې به کوي مسجد کې به کوي ځکه چې د مسجد نه بغیر د مسجد حرام نه بغیر بل ځای کې طواف نه کیږي د قرنګي اعتکاف هم بغیر د مسجد بل ځای کې نه کیږي کور کې ځان لذکر عبادت کې د اعتکاف نوم دی ولا نور کوي د شپې د پاسيږي مونږ د کې ټول شپه دی ودرېږي خلق د مصر ودرېږي ماشومان ودرېږي زنانه نور ناری د ودرېږي ټول شپه دی ولاړی عبادت دې کوي څه فرق نه کوي نو دا اوس تقریبا یو څلور ورځې بعد تقریبا دا عشره شروع کیږي د ټول ملګرو ته دا درخواست دا اخیری عشره ده عمر ډېر په تیزی باندې روان دی په دې روزه خړل څوک پويږي نه مونږ په دې روزه اړول پوي نشو پر اته کې هم نو پوي شي چې دا څنګه را ورسېدل مونږ غني دا په 13 میاشت کې روزه 13 شوې ده دا عمر داسې په تیزی باندې روان دی خپي پوي ارسې نه تاسو کا هر کس بتا تو اور جو عمر تاسې په تیزی روان دی کنه هر سړی وي ورڅ چا دا ونه چې عمر د تیری نه هر سړی کاغه غټه او کوړو کې له فاسق او فاجر دی کني کو کبد دی هغه ټول د قوی عمر په تیزی روان دي الله باندې عمر چې په تیزی روان دي د خو ما او تمر ته نږدې کیږي زمونږ عمر روان تیریږي مونږ سفر بالکل نږدې شو قابو شو نو چې سفر دومره نږدې شو قابو شو په تیزی روان دي خو کار پکې وککنه دا ورځ ډکی کوي دا ورځ مشغوله کوي امام شافعي رحمه الله ویلي کړه امام شافعي ویلي رحمه الله ایمان صوفیو سره ملګرتیا کړې و دا غي په خبرو کې ماته خیر نه ملاو شي سیوا د دوه خبرو ډېر خولې وي یو خبر پای کې دا و چې الوقت کالسيفي وقت پشان ته رتوري ان قطعته والا قطعك کتا کټ کړي راخه کنه تا خاصم کټ کوي یعنی کتا مشغوله ک په سکار دی وکړو ډیر غره کړي نو اسیم روان دي ستا انتظار نه کوي سار نه دی ټیمو پورې چې دا ورسته رشوا تاسو کی چرتا یو تنگ تا دی وخت ویلی چې خیر دی تلک بار ته تللی دی زلګي انتظار کوم ستا تلک په فیسبوک کې مشهور زلګي انتظار کوم ستا چې ټیم ته خراب نشي دا چاته ویلی کته ودی ام د قسطن تقا کوي روانه ده او کته یخي ام د قشن روانه کته په باطل کې مشهور ام روانه کته په کې مشهور ام روانه نو الوقت كالسيف ان قطعته الا قطعك وقت تردك کټ دکلا د توري په شاته کتا کټ ډیره کتا خاصم کټ کوي او شغل نفسك بالابداول وشغل نفسك بالحق والا شغلك في الباطل حق ځان مشغوله کنتا او باطل کې خاص مشغوله کوي لہذا دا وخت دی دا ټیم دی اخیری اشر دا 10 ورځ براشي چې اختر به خلک اختر منوي روزه بلا شي 13 بشي خو افسوس دا دی اخیری خبره رسکوما چې اسینا چې هغه دعا د نبی صلی الله علیه وسلم هغه خیری د نبی صلی الله علیه وسلم چې پیامین ویل جبرئیل خیری کړی کی چې ترانش دا خبره موږ ته معمولی ښکار کی زمونږ د نبی خیری د نبی دعاګانې دا معمولی مګنئ د نبی د خیرونو ځانو ساتي د نبی د دعاګانو د حاصلولو کوشش وکړي نبی صلی الله علیه وسلم تاسو حدیث معلوم دی بار بار موږ دومره بیان کړي چې به باز ټیم کې موږ یو کم حدیث بیان کوو دا ټول بیان کړی دي دا حدیث تاسو مشهور معلوم نه لري اصلي ته معلوم دی چې نبی صلی الله علیه وسلم منبر تر خو ته پر یو پړی خپل کې خو ول امین په دې دوه پړی خپل کې خو ول بیا ویل امین په دې درې مې خپل کې خو ول بیا ویل امین صحابه ته دا څنګه بین ویل یا رسول الله دا څنګه هغه جبرئیل راغی ماته ویل درې زره خیره یو خیره دا وکړي هغه سړی دی هلاک شي هغه سړی دی ذلیل او رسوا شي چې ستا نو واوري او پتا درود ولوي علمال شي امین دیم هغه کس چې هغه مور او پلار دا دواړه یا یو د بډاوالي ته ورسیږي او دغه په خدمت کې دی په الله باندې ځان ونه بخي دا سړی دی ذلیل او رسوا شي علمال شي امین او دریم هغه سړی چې رمضان تیر شي او دی په الله باندې ځان ونه بخي نیمال چې آمین سبحان الله کوم سړی چې هغه رمضان تیر شي او د نوم په هغه خلکو کې نه لیکل شوی چې الله لیکل کړي چې دا ما بخلې ده جبرئیل خیری کړي او نبی په امین ویلې ده د نبی د خیرونه ولی مونږ نه یریږو د جبرئیل د خیرونه ولی نه یریږو مونږه په ایمان یو کمی او سړی په دې ځکه درد پیدا شوی درد چې د رمضان اخیری شپې وي
او دا جاړي چې یا الله زمانوم بتا پاغه مغفور خلقو کی پاغه بخنه چې وته شپای کې وتالی کلی کلی کم یو سړی را پاسې دل په دا ټیم کې ویل چې یا الله ارسه شنه نشي وسه خیری شپې دی خو زه درخواست کوم ستا رحم سیوا ده غلطی نه میکړي اقرار کوم چې زه ستا په حق نه کوتای شي یا الله زمانوم پدې کسانو کې ولیکا دا چا ویلی دي مخ غړیګو رمضان چې ختمېدو ته نږدې شي مونږ غړاګانی شروع کړو ارسله پدا غم کې اختره چې اوس په زنه کپڑے براته نه میلاو شي کوم میلاو بنشي پیزار بنې میلاو شي کوم میلاو نشي د دقه سوچ راغستره د چا په ځړ کې درد دانشتري چې زمانوم په بخنه والا خلکو کې لیکل شوی کنه زه په خلکو کې لیکل شم چې جبرئیل او تخیری کړه نبی په امین ویلې دا یو موقره دا مقدس تور کولی پکار الله نه سوال چې الله موږ توفیق راکړي چې په دې اخیری ورځو کې موږ ته خوشاله کو ته راضي کو واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين